په دې دنیا کې به نه وي داسې څوک چې ګناه ونه کړي، غلطي او اشتباهات ترسره نه کړي. ته هم کوې، زه هم کوم، او د ځمکې پر مخ به داسې انسان نه وي چې کومه ګناه ترې نه وي شوې، غلطي ترې نه وي شوې او ویې نه کړي. خو پام چې هېڅکله خپل مسلمان ورور ته د کومې ګناه پیغور ورنه کړي، ځکه رسول الله مبارک فرمایلی دي کوم انسان چې خپل بل مسلمان ورور ته د کومې ګناه پیغور ورکړي نو له مرګ مخکې به همدغه انسان پر همدغه ګناه باندې اخته شي. د حدیث شریف ته په کتو سره باید موږ او تاسې ټول پام وکړو او ځان ترې وساتو. ډېر داسې خلک شته چې بل مسلمان ته د هغې د ګناهونو پیغور ورکوي. مثلا کوم څوک چې د شپې ګناه وکړي او دا یې وګوري، یا یې د ورځې وکړي او دا یې وګوري، نو بله ورځ ورته پیغور ورکوي، ورته وایي والله ته خو همغه شخص چې هلته د ګناه کړې وه. پام چې داسې کار هېڅکله هم ونه کړئ. کوم څوک مو چې د شپې په ګناه کې ولیدو نو سبا ورته د ګناهګار په سترګه مه ګورئ، ځکه چې شاید هغه انسان، هغه مسلمان د شپې توبه کړې وي او الله جل جلاله هغه بخښلی وي، خو ته به په ډېرې بې پروایۍ کې، په ډېرې ناپوهۍ کې به خپل ځان په خپله د ګناه مرتکب کړې او الله جل جلاله به له ځان څخه ناراضه کړې. راځئ چې موږ او تاسې ټول یو بل ته په نیک نظر وګورو، په ښه تعامل ورسره وکړو، داسې یو نظر ورته وګورو لکه څنګه چې په قرآن او حدیث کې د هغې وړاندوینه شوې ده. مثلا کوم څوک مو چې په ګناه ولیده، له چا څخه چې غلطي وشوه، له چا څخه چې اشتباه وشوه، نو هغه ته بیا پیغور مه ورکوئ، هغه ته د سره کرخه مه ګرځوئ ولا چې تا دا کار کړی ده او ته داسې انسان ټاپې پې مه لګوئ، ځکه هر انسان نه ګناه کېږي. حتی له پیغمبرانو هم ګناه شوې ده، له صحابه کرامو هم ګناه شوې ده. نو موږ او داسې انسانان خو ډېر عاجزه بندګان یو د الله جل جلاله، له موږ خو خامخا ګناه کېږي، خو د ګناهونو پیغور مه ورکوئ. او هغه څوک چې ګناه کوي هغوی هم باید چټ پټ سمدستي توبه وباسي، د شیطان لارې څخه راوګرځي او الله جل جلاله ته رجوع وکړي، ځکه مرګ هر وخت راتلونکی ده. مرګ تا ته زنګ نه در وهي، پیغام نه درته پرېږدي چې والله پلانکی خانه زه در روان یم، له ګناهونو د توبه وکړه یا دا کوم اشتباهات چې ترسره کړي دي د هغې جبران وکړه. هېڅکله هم داسې نه کوي. مرګ هېڅ پوښتنه هم احوال نه درکوي، ناڅاپي در باندې راځي، یوه ورځ به در باندې راشي او له دغه فاني نړۍ څخه به د تل لپاره لاړ شي. خو څومره ښه ده چې له هغې مخکې خپل ګناهونو څخه ځانونه پاک کړو او خپل ابدي کور ته، الله جل جلاله ته او هغه ځای ته چې زموږ او ستاسې ابدي کور به وي، هلته پاک، سپېڅلي او له ګناهونو سوچه ورشو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو، له لیدلو څخه مو نړۍ مننه. که غواړئ مهمې او ګټورې اسلامي ویډیوګانې او معلومات ترلاسه کړئ، د مهربانۍ له مخې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. دلته به تاسو ته هره ورځ معنوي ویډیوګانې جوړیږي او خپریږي تر څو مو همدا دنیا او هم هغه دنیا ښایسته کړي. او که غواړئ چې د خیر په دې کاروان کې را سره یو ځای شئ، دا ویډیو له خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره شریکه کړئ په فیسبوک، واتساپ، مسنجر او یا هم بلې طریقې، خو لینک یې کاپي کړئ او تر نورو یې ورسوئ. انشاءالله چې الله تعالی به یې ماته د جوړولو او تاسو ته به یې د خپرولو اجر او ثواب در په برخه کړي.